بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو باندې کله سر چورلېدلی دی او یاره سر را باندې چورلیږي، دا سر مې بالکل دیکه وهي او دې ته چې کوم دی نو په انګلیش کې اکثر ورټایګو یا ډیزي سپیلز وایي چې یاره جي سر را باندې وچورلېد او زه بالکل راپرېوتم او داسې راته محسوسېده لکه چې چا دیکه راکړه. اوس دا څیزونه ولې کېږي او دا ورټایګو چې کوم دی یا ډیزینس چې کوم دی دا څه ته وایي؟ اکثر لا که تاسو کتلي وي نو داسې حالات په انسان باندې راشي چې دته د خپل سر داسې تش تش محسوسېږي، سپک ورته محسوسېږي او د چې کوم دی نو دوه قسمه سنسیشن ورته کېدی شي چې اکثر خلک وایي یاره ما ته داسې ښکارېدل لکه چې زه ناست یم او د دنیا رانه تاویږي، او بعضې نیم خلک داسې وایي چې یاره ما ته داسې محسوسېدل چې یاره بس زه داسې چورلېږم او د دنیا ولاړه ده. نو دا ورټایګو دی، ډیزینس دی، یعنی د سر چکر. اوس دا څه وجې سره راځي؟ دې سره نور څه علامات کېدی شي. اکثر خلکو ته ورسره دا علامات هم کېدی شي، دې باندې ورسره بېهوشي هم راتلی شي. دې سره چې کوم دی الټیان هم اکثر خلک کولی شي، د سترګې مخې ته ورته جال هم راتلی شي، بلرنګ اف ویژن هم کېدی شي. دا مختلف څیزونه دي چې کېدی شي چاته دا ټول څیزونه په یو ځای باندې وي چې د سر چکر هم راغو، سترګو مخې ته تیاره هم راغه، هغې نه علاوه الټیان هم وشوې، زړه هم خراب شو، بېهوشي هم راغه. دا ټول څیزونه په یو ځای هم کېدی شي او دې نه علاوه چې کوم دی بیل بیل هم کېدی شي چې بس هسې د سترګو مخې ته جال او تیاره راغه، یا زړه خراب شو، یا چکر راغو، یا داسې فیل شوه چې چا دیګه راکړه خو چې زه کېناستم نو هغه ټایم کې زه ټیک شوم. نو دا چې کوم دی دا چکر ورټایګو دا د څه د وجې نه راځي او دا څنګه مونږ د دې نه ځان ساتلی شو که چاته کېږي نو د هغې علاج څه دی؟ نو ټول ناول دا ورټایګو ته تلو نه مخکې چې دا راځي څنګه او دغه زه تاسو ته نارملي وایم چې د انسان د نارمل کوم زموږ پوزیشن دی یا زموږ دا بیلنس دی، یعنی مونږ ناست یو، مونږ ودرېږو، مونږ سملو، مونږ اړخ اړو. نو دا ټولو څیزونو کې چې کوم دی الله تعالی یو داسې میکانیزم جوړ کړی دی، یو داسې طریقه جوړه کړې چې زموږ د غوږونو کې دننه اعصابو نري نري رګونه دي، داسې په هغې کې چې کوم دی نو مختلف نري نري ټیوبز دي مایکروسکوپیک لیول باندې، او په هغې کې الله تعالی لږ شان فلویډ جوړ کړی چې هغه فلویډ کله مونږ سر واړو نو هغه فلویډ دې طرف ته شي، چې دې بل طرف سر راوړو دا فلویډ دې طرف ته موومنټ ورکړي، یعنی زمونږ په هغې کې چې کوم سینسرز لګېدلي دي په هغې باندې دا فلویډ موومنټ کوي او هغه ته سنسیشن کېږي چې یاره دا سر دې طرف ته روان دی نو د باډي د دې طرف مسل چې کوم دی هغه ځان برابر کړي چې یاره دا کس په دې طرف ګزار نه شي. دغسې که زه دې طرف ته ګورم دا بل طرف دا کاونټر بیلنسنګ میکانیزم دی، زما سر ښکته کېږي زما د بیک مسلز به ځان الرټ کړي چې یاره دا کس مخامخ ګزار نه شي، یا زه شاته ځم زما فرنټ مسلز دا به خدای پاک الرټ کړي په دغه سیسټم باندې، په دغه اعلام باندې چې یاره زه ګزار نه شم. دا مسکولر ټون د رګونو دا ټون دا هر څه دا تړلي دي زمونږ هغې ته ویسټیبولو کاکلیر اپریټس وایي یا ویسټیبولر اپریټس ورته وایي چې کم د اورېدو کې هم په کار راځي او زموږ د بیلنس کې هم په کار راځي، او دا زموږ انټرنل ایر یعنی دواړو غوږونو کې بالکل دننه دا سیسټم موجود دی، دا سینسرز دي او دا سیسټم چې کوم دی زموږ د بیلنس دا برقرار ساتي. بیا د دې کوارډینیشن دی جناب زموږ نظر سره، لکه زه یو سیز ته ګورم او په هغې باندې خپل بیلنس برابروم نو زما د سر پوزیشن چې دغه سیز ما ته ټیک ښکاري نو هغه دا ټول شیونه په یو کوارډینیشن کې دي چې هغه سنسر دا سنسر دا ټول خپلو کې میلو دي. نو مونږ که څه ته ګورو یا څه وي اکثر لا چې کم کسان داسې دي چې د هغې دا سیسټم یې ټیک دی نو که هغه سترګې پټې مو کړي او دی ولاړ وي نو دی به غورځېږي نه، خو کومو خلکو کې چې دا کمزورتیا راغلي لکه یو د پوخ عمر سړی دی، یو بوډا سړی دی، یو بزرګ دی او هغه ته وایي چې ته سترګې پټې کړه، لاسونه کولو کړه داسې او دغسې ودرېږه، نو هغه به یقینا چې یو طرف ته لږ ډېر داسې خوځي راخوځي ځکه چې د هغه دا کوارډینیشن د خپلو کې کم شوي. نو که سترګې پټې شي نو هغه به تکلیف به ورته وي، خو یو نارمل کس ته نه وي. داسې که بیمار وي څوک، چاته اعصابي کمزورتیا وي، چاته سټروک، چاته فالج وي، هغه کسان هم چې کوم دی نو هغې دا دواړه څیزونه دا دواړه سیسټمز پکارېږي چې دی بیلنس ساتي. که دې کې یو هم خراب وي نو هغه سترګو پټولو سره یا چې کوم دی نو د سر موومنټ سره دې سره چې کوم دی هغه ته تکلیف کېدی شي، هغه ته چکر راتلی شي، راغورځېدی شي، خپل بیلنس برقرار نشي ساتلی. اوس عام څیزونه چې کوم کې عام کې چکر راځي نو هغې کې زیاتر داسې دی چې بیروټراما، لکه ستا غوږ کې एकदम چا تیزه چغه وواله او ستا غوږ ته एकदम یو ټراما وشوه، یو تیز اواز راغو نو دغه ټایم کې په تا چکر راتلی شي ځکه چې ستا دننه کوم سینسر دی په هغه باندې پریشر راغو د یو طرف، د بل طرف له ټیک دی نو کېدی شي تا باندې چکر راشي، غوږ کې درته څه دغه وشي هغه اواز هم بنده نه اوري، شنګار هم پکې شروع شي او چکر هم ورسره راتلی شي. بیا ایر بلاکیج چې کوم دی که د بهر نه دا غوږ بلاک شي یا چې کوم دی دننه پکې څه انفیکشن وشي، لکه بهر نه د غوږ کې دننه چېرته ویکس وي یا دننه انفیکشن وشو د غوږ کې اوبه وشوي، داسې څه وي نو هغه کسانو ته نزلې زکام نه بعد دغه شی کېدی شي او دغه خلکو باندې هم چکر راځي، خصوصا هغه خلک چې چاته نزله یا زکام وي هغې ته
د چکر شکایت زیات وي په سرې زیات چکر راځي. بیا دې نه بعد چې کوم دی نو مختلف نور داسې څیزونه دي چې وخت سره عمر سره چې کوم دی نو دا ویسټیبولر اپریټس کمزوري کیږي. هغې چې کوم دی سنسري نیورل هیرینګ لاس راځي، دا نروس کمزوري شي. نو هغې د وجې نه هم چې کوم دی خلکو ته چکر راتلی شي. یره مانځه کې سجدې نه راپاڅېدم چې بره تلم چکر را باندې راغی، نو دا هغې سره هم کیدی شي. بل چې کوم دی مینیرز ډیزیز، دا داسې یو بیماري ده چې په هغې کې د غوږونو کې چې دا کوم تاسو ته ما د رګونه یا د اوبو د ټیوبز دا وویل، دې کې اکثر د اوبو د پریشر زیات شي. چې پریشر زیات شي نو هغې کې هم اکثر له دې خلکو ته مسلسل چکر وي او تر مودو پورې دا چکر دې خلکو ته راتلی شي. بل چې کوم دی ویسکولر کازز هم کیدی شي، لکه ستاسو د ګردن کې چې کوم رګونه تللي دي، کیراټیډز تللي دي، کوم چې برین ته بلډ سپلای کوي، که هغې کې تنګي راشي هغې د وجې نه هم چکر راتلی شي. د زړه والونه دا چې کله کمزوري شي، خصوصا ایارټیک والو دغه چې کله کمزوري شي نو هغې کې هم چې کله وینه ځي نو دماغو ته په صحیح طریقه نه پاس کېږي، دغه خلکو کې هم چکر دا مسلې راتلی شي. بیا دې نه علاوه چې کوم دی نور داسې نیوروپتیز، لکه شوګر مریض دی هغه ته نیوروپتیز دي، د هغه نرف چې کوم دی اعصاب کمزوري شوي دي، د هغې د وجې نه هم چکر راتلی شي. نو مطلب نیوروپتي، ویسکولر پرابلمز، هارت پرابلمز، برین پرابلمز، دا ټول داسې څیزونه دي چې د دې د وجې نه چکر انسان ته راتلی شي. بیا دې کې چې کوم دی ډېر اعصابي مسلې هم داسې دي لکه ډپریشن، انزایټي، جنرلایز انزایټي ډسارډر، دا مختلف داسې څیزونه دي، پینیک اټیک، چې په هغې کې هم انسان ته د چکر د کیفیت چې کوم دی نو دا راتلی شي. هغې نه علاوه بیا نور داسې مختلف قسم دوایانو استعمال کیدی شي تاسو کوئ، لکه ډایورټکس چې کوم دي اکثر خلک د هارت لپاره یا د بلډ پریشر لپاره د دغه دوایانو استعمال کوي. هغې سره ستاسو بلډ پریشر راښکته کیدی شي، هغې سره تاسو باندې چکر راتلی شي. ستاسو بلډ پریشر بل د څه وجې نه راښکته شو، هغې سره چکر یا ډیزینس راتلی شي. ستاسو شوګر راښکته شو، شوګر مو एकदम ډاون شو، هغې سره چکر راتلی شي. خو مختلف علامات وي ورسره لکه خوله وچېدل یا داسې نور څیزونه چې هغې سره په تاسو باندې چکر راتلی شي. نو اوس دا چکر راتلل خصوصا بیا یو بیماری ده چې کوم ته زکام نه بعد اکثر شي هغې ته ویسټیبولر نیورایټس وایي، لکه دغه نرف چې کوم دي په دې کې پړسوب راشي نو تقریبا 3، 4 یا 5 ورځې یا تر 2 ورځو پورې دغه نرف چې کوم دی دا وي او دې کې چې کوم دی نو دا چکر انسان ته راتلی شي، خصوصا چې کله سر خوځي راخوځي په هغه صورت کې. نو بیناین پوزیشنل ورټایګو، د ویسټیبولر دغه د وجې نه ورټایګو، یا چې کوم دی د بلډ پریشر، د شوګر د کمېدو د وجې نه، د هارت والوز، د هارت مسلو د وجې نه، مختلف داسې څیزونه دي چې د هغې د وجې نه چکر راتلی شي. علاج ډیپینډ کوي جناب په هغې باندې چې وجه څه ده، هغه وجه موږ لرې کړو، علاج وشي، د سر دا چکر ښه شي، یعنی نزله، زکام یا د هارت پرابلم یا سم شي، د هغې چې موږ علاج وکړو نو دا چکر ښه شي. خو بهرحال احتیاطي تدابیر دا دي چې کله هم تاسو ته د سر چکر وي نو کوشش کوئ چې تاسو آرام وکئ، سر له ډېر زیات موومنټ مه ورکوئ، خپل ځان ډیهایډریشن ته مه پرېږدئ، فلویډ انټیک ښه ساتئ، د اوبو مقدار پوره ساتئ، ځان هایډریټ ساتئ. کوشش کوئ که چاته نیوروپتیز وي، چاته شوګر وي یا نور داسې مسلې وي چې شوګر یې کنټرول وي، نیوروپتیز دپاره چې کوم دی وایټامین B12، فولیک ایسډ، مختلف داسې څیزونه میلاویږي په خوراکونو کې چې د هغې دغه وي. خو خپل شوګر، خپل بلډ پریشر، دا څیزونه کنټرول ساتل چې کوم دی نو دا ضروري دي. خو که بار بار تاسو ته د سر چکر راځي نو دا کیدی شي په دماغو کې، نري رګونو کې وینه ګردش نه کوي، د فالج دغه هم کیدی شي، داسې نورې مسلې هم کیدی شي. نو که تاسو ته مسلسل دا څیز وي، د ساینوسایټس د وجې نه، نزلې د وجې نه هم کیدی شي، نو خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ چې تشخیص وشي چې تاسو ته دا چکر راځي ولې. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند دي، او که تاسو ګڼئ چې فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او خپل ملګرو سره شیر هم کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.